د مشرانو جرګې مشر مسلم یار بیا داسې کار وکړ چې افغانان او د جرګې سناتورانو غوسه یې راوپاروله. دوی ته شخصي منافع مهمې دي. د ملت د خدای ملچي ملګرو راځئ چې مسلم یار څه وکړل او د چا پخلی وکړل ویډیو کې له موږ سره وګورئ. تیره ورځ د مشرانو جرګې سناتورانو پریکړه وکړه چې د صحت عامې وزیر او ترڅنګ د ولسمشر غني غل سلاکار د غلا او د مرستې د پیسو په ورکېدو تور باندې څارنوالۍ ته معرفي کړل. خو اوس بیا بل هیرو میدان ته راغی او داسې ویلې. د کابل حکومت د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي سناتوران د هغه پریکړه بیا وګوري چې په اساس یې د اشرف غني سلاکار وحید عمر او د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز لوی څارنوالۍ ته وروپېژندل شوي وو. وحید عمر او فیروز الدین چې د مشرانو جرګې استجابه غونډې ته د نه حاضرېدو له امله سناتورانو لوی څارنوالۍ ته وروپېژندلي وو. مسلم یار د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده ځکه د ده له قوله څارنوالۍ ته د یادو کسانو په وروپېژندلو سره تقابل رامنځته کیږي او په شته وضعیت کې باید له تقابل ډډه وشي. د مسلم یار په خبره د سناتورانو له لوري د شوي پریکړې په مهال شتون نه درلود او اوس له هغوی غواړي چې خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. وحید عمر او فیروز چې له کورونا سره د مبارزې تر نامه لاندې د مصرف شوي بودیجې د سپیناوي ورکولو په موخه مشرانو جرګې وربللې وه. نه یوازې دا چې حاضر نه شول بلکې د روغتیا وزیر سناتوران مجرمین وبلل چې د کورونا د خپرېدو له ویرې سره سره بیا هم په یوه خونه کې راټول شوي دي. داسې اندېښنې شته چې ښایي د روغتیا وزیر او وحید عمر له کورونا سره د مبارزې تر نامه لاندې میلیونونه افغانۍ حیف میل کړي او له امله یې اوس مشرانو جرګې ته د ورتګ لپاره زړه نه ښه کوي. درنو لیدونکو، تاسو د صحت وزیر او د ولسمشر سلاکار او ترڅنګ د مسلم یار دغه کارونو په هکله که کوم نظر لرئ له موږ سره یې په کمنټ کې حتماً پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. ویډیو د سره حتماً لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.